زما عزتمندو کچره تاسو زر تر زر خپل حاجتونه پورا کول غواړئ او په خپل مقاصدو کې کامیابی غواړئ نو زما عزتمندو نن درته په دې ویډیو کې د الله جل شانه د یو اسم مبارکه د الله جل شانه د یو نوم مبارک یو ډیر عظیم الشان وظیفه او ډیر عالی شان او خاص وظیفه بیانوم دا د هر ناممکنه حاجت د پاره د هر مشکل او د هر مصیبت نه د نجات د پاره په کامل یقین سره تاسو دا وظیفه کوي ان شاء الله تعالی چې چا هم دا وظیفه وکړه نو حاجت به الله جل شانه پوره کی او د هر مشکل نه د هر پریشانی نه ورته الله جل شانه نجات عطا فرماکي زما عزتمندو دا دومره خاص او بهترین عمل دی چې دا دستاسو د دعاګانو د قبولیت ته پر ډیر عظیم الشان او کافی عمل دی ان شاء الله تعالی چې څه قسمه جایز دعاګانې دی وي ته دغه دعاګانې وغواړي الله جل شانه به دغه دعاګانې قبلي زما عزتمندو دا مختصر وظیفه هم نن د جمعې مبارک پرز باندې تاسو کوي ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دستاسو هر ناممکنه حاجتونه پوره کړي زما عزتمندو د الله جل شانه په نومونو کې ډېر لوی عظیم الشان برکات دي او ډېر بے پناه کمالات پدې کې پراته دي او ډېر زیات فواید پدې کې پراته دي که په یقین کامل سره او په صحیح نیت سره کامل برواسه سره تاسو د دې نوم مبارکه د دې اسم مبارکه د وظیفه وکړه نو الله جل شانه به دستاسو هر ناممکنه حاجتونه چې دستاسو څه ما ضروريات دي مقاصد دي خواهشات دي الله جل شانه به درته ضرور پورا کوي مشکلات او پریشانی او داسې چې دې سره بدستاسو په ژوند کې یو سکون راحت آرام راشي ستاسو د ژوند نه به ټینشنونه خفګانونه ختم شي چې تاسو پای کې مبتلا یې ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تاسو ته دغه ټینشنونو نه دغه خفګانونو د دغه مصیبتونو نه به نجات عطا فرماکي زما عزتمندو چې څوک د بل چا تعریف کی صفت بیان کی نو هغه څومره پاغه باندې ډیر زیات خوشاليږي او بیا ورته حاجت مخې ته کې ضرورت ورته مخې ته کې نو ستاسو حاجت په فورن پورا کوي ستاسو ضرورتونه په فورن هغه حل کوي زما عزتمندو دا خو دنیوي صفاتونه دي دنیوي تعریفونه دي او یو بنی آدم یو انسان په خپل صفت باندې دومره خوشاليږي چې بیا په خپل ځان باندې هم نه پويږي چې تاسو مقصد وي څه ضرورت وي هغه تاسو پوره کوي نو تاسو دا سوچ وکړئ چې یو انسان د الله جل شانه صفاتونه بیانوي د الله جل شانه تعریفونه کوي چې هغه د تمام تعریفونو او د صفاتونو کولو لایق دی چې کوم یو بنده د الله جل شانه تعریف کوي لوی بڑای بیانوي د الله جل شانه حمد و ثنا او صفاتونه بیانوي د الله جل شانه طاقت بیانوي نو بیا چې دا بنی آدم د الله جل شانه نه څه دعا او غواړي څه سوال وکي خپل حاجتونه الله جل شانه تړوان دي کی او دعاګانې وغواړي چې الله تعالی زه د مصیبتونو کې راګیر یم زه د پریشانو کې راګیر یم یا الله تعالی ما ته د دینه نجات عطا فرماکي یا الله تعالی زما د حاجت د زما د مقصد د زما د خواهش ته ما ته پدې کې کامیابی عطا فرماکي یا الله زما د رشتې مسله د الله تعالی زما د رشتې د مسله حل کې یا الله تعالی زما د کاروبار د رزق حلال مسله ده یا الله تعالی ما ته وافر رزق حلال را نصیب کې نو زما عزتمندو چې یو سړی د الله جل شانه حمد و ثنا او صفاتونه بیان کی د الله جل شانه نمونه واخلي الله جل شانه په خپل نمونه مبارکه او سره رو غواړي او رو بلی نو بیا چې دا د انسان کوم دعا هم غواړي الله جل شانه د سوال رد کینا د دعاګانې ختمی نه د لاس به خالی نه واپس کوي د جوله به خالی نه واپس کوي
لہذا زما عزتمندو دا کوم عمل چې زنن تاسو ته بیانوم دا د الله جل شانه خصوصي د اسم مبارکه یو ډیره مجرب او خاص وظیفه ده ډیر مختصر عمل دی ډیره مختصر وظیفه ده صرف پوره توجه او دھیان سره تاسو دا وظیفه کوي ان شاء الله تعالی چې تاسو پزړه کې کم مقصد او مراد وي الله جل شانه به ضرور تاسو ته کامیابی عطا فرمایي خو چې د ستاسو مکمل توجه او برواسه د الله جل شانه په ذات باندې وي ستاسو دا یقین وي چې الله جل شانه به ضرور زما د دعاګانې قبلوي او زما د حاجتونه به پوره کوي چې د ستاسو ذهن د دنیوي حالاتونه او د دنیوي اسبابونه راغون وي د ستاسو مکمل برواسه د الله جل شانه په ذات باندې وي کامل برواسه او یقین د ستاسو د الله جل شانه په قدرت کامله باندې وي نو زما عزتمند او زه تاسو ته ګارانټي سره ویم ان شاء الله تعالی د دې اسم مبارکه وظیفه سر کولو سره الله جل شانه د ستاسو تمام حاجتونه پوره کی ستاسو کوم مشکلات او پریشانی مقاصد دي الله جل شانه به تاسو ته پای کې کامیابی عطا فرمایي کی و زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقہ کار ز تاسو ته بیانوم خو زما عزتمندو کچر زما چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نه برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلای والا نشان دی تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي زما عزتمندو زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان د نور خل الفاظ منشن کوي ولیکئ د لپاره چې مال حوصله افزایی ملایويږي او نو ډېر خل وظیفه ز تاسو ته په دې چینل کې روم زما عزتمندو د دې وظیفه ترتیب او طریقې کار دا دی چې نن د جمعې مبارک ورځ ده کله چې تاسو د مازیګر منځو کې نو په خپل ځای باندې و تاسو کې نه کاونټر به تاسو را واخلئ یا به 1500 تسبیح تاسو را واخلئ دا ټول نه پیلا اول به تاسو 11 مرتبه یولس پیرې درود شریف ولولئ چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي صلی الله علیه وسلم یا نور درود شریف چې کم تاسو ته آسان وي مختصر وي هغه تاسو ولولئ بیا به د الله جل شانه دا اسم مبارکه یا حافظ یا حافظ یا حافظ خو پورا توجه دیان سره د زړه په سکون او راحت او آرام سره به تاسو دا ولولئ د زړه نه به تاسو دا ولولئ 1500 پیرې به دا ولولئ او په اخره کې بیا 11 مرتبه یولس پیرې درود شریف ولولئ بیا به د دعا د پر الله سپورت کوي ان شاء الله تعالی زما عزتمندو چې یو خوا د جمعې مبارک د مازیګر مبارک ټیم وي بل خوا په د الله جل شانه اسم مبارکه باندې الله جل شانه ته आवाजونه کول وي او بار الله جل شانه ته تاسو 1500 پیری आवाज وکي نو ضرور الله جل شانه د تاسو د تمام مسائل حل کوي